صدر محفل سید محمود احمد صاحب چیرمین پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. د خټک صاحب په ژوند او فن باندې دومره خبرې وشوې که زه فرض که داسې ووایم چې زما سره څومره مینه وه او زما د یو مشر په حیثیت باندې چې د هغه په هر وخت کې به زیاد وم او تقریبا چې په هسپتال کې پروت و نو هم زیادولم. نو دا به داسې شي چې دغه واقعیات ویم نو هغه به زه خپل صفت کوم او خپل تشهیر به کوم. تاسو هم ستړي شوي وخت ډېر شو وخت ختم دی. زه به کوشش وکړم چې په دریو څلورو منټو کې د خټک صاحب افکار د هغه نسبولین راغونډ کړم او تاسو ته ټول ووایي دغه خو دغه دي خو د فکري سوچ په حواله باندې زه ووایم چې خټک صاحب یو داسې حیثیت و چې هغه قوم پرست و. د قوم پرست دا چې د هغه د خپل کلچر د خپلو مشاهیرو سره د خپلې خاورې سره د خپلې جغرافیه سره ډېره مینه وه او دا ډېر ضروري ځکه چې د یو تکون په شکل کې څوک ترقي کوي یا کوم مسلح پیغام ورکوي نو هغه د یو تکون په شکل کې اول د تکون دغه دا دی چې خپل کانټینیوټي ویت پاست چې د خپلې ماضۍ سره د هغه کنکشن وي. که فرض که د ماضۍ سره د ده کنکشن نه وي نو د قومیت ونه د هغې تنه چینجي وخوري او ختمه شي او د هغې ځای وروستی شي. کم قوم چې ترقي کوي نو د هغې دپاره ضروري دي چې هغه د خپلو اشاهیرو سره کنیکشن ویت پاست وي. نو دغه د خټک صاحب د ټولو نه اهمه خبره ده ځکه چې دا چې زموږ د پلار نیکه په څلو نن دنګوي د خپل اوس اسونه دا د ذاتي اقتدار وږي سترګې چې دنګوي مې په چک چک سکونه او بس د دې سترګې غړول غواړم د کبر جام نسکورول غواړم. دا ځکه دا د ده د ماضۍ کنکشن دی چې د خپل قبرونو د خپلو اشاهیرو دغه کوي. دویم صفت چې راځي د قوم د اصلاح دپاره نو هغه اوپننس دی روښان فکري چې هغه داسې وکړي چې کم یو ښه اقدار یې سپېڅلي اقدار یې هغه والي او چې کم الاجیک دغه یې هغه پرېږدي ځکه چې دا ما قدر و خذ ما صفا په دغه باندې د خټک صاحب پوره عمل و ځکه چې هغه چې څه غوښتو هغه قوم پرستو خو انسان پرستو ټولو نه زیات و ځکه قوم پرست به علي چې هغه افاقي هغه افاقي سپېڅلي اقدار لري نو په خټک صاحب کې هغه افاقي سپېڅلي اقدار و ځکه چې هغه چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که به غول دی که افغان چې زما د کور ازغه ته کاږه ګوري ویم چې اور شوی د هغه په ګلستان ځکه هغه د استبداد هغه هر څوک چې کوي که مغول دی که افغان دی هغه د هغه رد کوي. دریم د خټک صاحب د ټولو نه اهمه سنس اف ریسپانسیبلیټي چې خټک صاحب چې څه ویل دي څه فکر یې کړی دی د هغه قول او عمل ټول د یو ذمه داره حیثیت په دغه کې ځکه دغه د یو مسلح او د قوم د مشر دپاره ضروري خبرې چې هغې ته په دغه کې تقوا وایي. تقوا ورته ځکه وایي چې هغه د خولې نه هره خبره وباسي نو هغه یې تلي هغه هسې نه وایي چې زما د خولې نه زما د قول نه د فعل نه او د عمل نه داسې ونشي چې هغه غیر اخلاقي خبره یو چا ته تکلیف ورسي یا د چا زړه ودردېږي. زه چې څه وایم چې څه کوم دا تاسو چې ټول واورېده چې خټک صاحب د انعام پیسې واپس کړي دي
خټک صاحب اجازت نه دی اخیستي هغه د خپل پلار په کور کې ساه ورکړی دی او چېرته کور یې ونه دی دا ځکه چې دغه احساس ذمهواري په خټک صاحب کې وه او دغه ته عدل وایي او شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې د مهذبې معاشرې اډانه په دې سنس اف ریسپانسبلیټي ده او دا هغه ولې کوله وخت ډېر کم دی په خټک صاحب باندې واقعي چې ساده سار وي چې که زما شان سړی چې زه د هغه بچي په ځای یم او زما سره د مینې او د دغه دې شعیب ته هم پته ده چې څومره په ما مین و لکه د یو خپل کشر په حیثیت باندې که د خپل الواد شانته مینه زما سره لرله خو دا هر څه هغه د څه دپاره کوله هغه د باچا خان ارمان پوره کوه او د باچا خان ارمان څه هر یو خو وایي که نه چې باچا خاني پکار ده خو باچا خاني څه شی او باچا خان څه غوښتل د هغه غټ ارمان دا و چې د خارجه استبدادي قوتونو د لاسه چې د پښتنو په کورونو باندې کب ګرد پروت دی دا زه ښکل کړمه د هغو د وینو ډکې جامې په خپلو لاسو باندې وینځمه او د هغو کچه کورونه د خاورو خټو نه جوړ کورونه صفا کړمه او دنیا ته ښکاره کړمه د یو سرلوړي قوم په حیثیت دنیا ته ښکاره کړم چې دا پښتانه دي او دنیا ته دا چیلنج ورکړم چې راشئ وینئ د دیو شان مهذب د دیو شان ښکلي او د دیو شان تکړه خلک په ټوله دنیا کې که بل ځای نه ماته وښایي دا د باچا خان ارمان او دغه دپاره پریکټیکل کار خټک صاحب کو ستاسو د ټولو شکریه چې راغلې خپل وخت ادا کړه او خصوصا د دې مشرانو مهرباني